دا بالکل یو حق امر دی ستا د رب د طرفنا نو د دې په حقلا ته هرگز په شک کې مپریوځه د هر چا د پاره یو طرف دی چې هغه طرف ته مخ ګرځوي نو تاسو نیکي طرف ته د یو بل نه مخ کېږئ هر چرته چې یې تاسو الله به تاسو ټول بیا مومي او رب مولي داغه د قدرت نه هیڅ بهر نه دی او تشي د کم زینا تیریږي هم داغه زینا خپل مخ د مانځه په وخت کې مسجد حرام ته وګرځوا ځکه چې دا ستاسو د رب حق فیصله ده او الله ستاسو د عملونو نه خبره نه دی او د هر زینه چې تیریږي ته نو خپل مخ مسجد حرام ته ګرځوا او هر چرته چې یې تاسو نو مسجد حرام ته مخونه ګرځوي او مونږ کوي د پاره د دې چې د خلکو سره ستاسو خلاف سو حجت یا اعتراض نوي هو د دینه چې څوک ظالمان دي داغوی جبا به هیڅ حال کې نه بنديږي خو تاسو داغوی نه مې یریږئ بلکې زمانه یریږئ او د پاره د دې چې زه پتا سو باندې خپل نعمت پوره کړم او په دې امید چې زما د دې حکم په منلو سره به تاسو هغه سي د کامیابی لار بیا مومئ